بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی مهربان دی. ګرانو ملګرو، تاسو زموږ څلورم پروګرام کتلو د یوې نوي الفاظو یعنې روزمره چې موږ کوم استعمالوو چې د هغې پښتو سره نو اوس دا د هغې کړی د پنځم پروګرام دی. نو وخت هم ډېر نه لرلم او راځو د خپل سبق له موږ هم ساده دغه کې وایو چې پلانکي ته مرض دی یا څه مرض دی ورته لګېدلی دی. نو مرض دپاره خپل د پښتو ټکي چې دی رنځ دغه شان بیمار یا ناروغه. نو دې دپاره ټکی دی پښتو رنځورو، هم دا رنځ نه وتی چې چاته رنځ وشي یا رنځور شي. او داسې چې راشو آینه شیشه چې ګورو پکې، دې ته پښتو کې وایي هنداره. هنداره آینې ته وایي. او تصویر د اردو ټکی دی، فوټو انګلیش دی او دې ته وایي انځور. تصویر ته انځور وایي. دغه شان مونږ استعمالوو غسلخانه، باتروم، دې ته پښتو کې وایي تشناب. بل مونږ لکه چې محسوسه اوسه وینې نه او محسوس یې کو پته راته ولګي چې مطلب داسې چې اوس موټرسایکل راغی او هغه اواز کوي، مونږ ته پته ولګي چې دا موټرسایکل اواز دی که مونږ نه وي لیدلی. او که موټر راشي نو موټر خپل اواز وي. دغې اواز ته ښکالو وایي. یا داسې څه کش کپ وشي چې د خپو اواز وي، مونږ ته اندازه ولګي چې څوک راغله، دې ته ښکالو وایي پښتو کې. دغه شان مونږ مشرق مغرب شمال جنوب ته مونږ وایو. نو مشرق ته وایي مونږ ورته نورخاته عام پښتو کې وایو. خو نورخاته چې دی نو دا خو لکه نور راختو ته وایي که نه. اوس دا هغه دی، هغه طرف مشرق طرف نوم څه دی، دې ته وایي ختیځ. ختیځ معنا هم نورخاته ده، راختېدل. دغه شان مغرب دی، غرب وایي دې ته چې غورځېږي. دې ته پښتو کې وایي لویدیځ لکه لوېدل د پښتو. دغه شان شمال دی، شمال ته هم شمال ویلی کېږي. لکه پښتو کې د شمال طرف نه چې کومې هواګانې چلیږي د حصار کې، هغې ته وایي شمال، یخ شمال. نو دا شمال دی. او دا هم د دغې نه وتی دی. جنوب، سویل مونږ وایو که نه، شمال جنوب ته وایي سویل. دا خشکي یعنې وچوالی، دې ته سوکړه وایي. که موسم په لحاظ سره وګورو نو او مونږ وایو چې یاره باران نشته، سوکړه ده، موسم خوش دی. بل دی اراده ته پښتو کې وایي تکل. او دا ځکه در وایو چې بس تاسو ټایم وانلو چې د لږ نه لږ پروګرام وي او چې تاسو پرې پوه هم شئ. ارادې ته تکل وایي. او دا وینا ده چې په پښتو لفظونه دي، څوک پرې پوهېږي بیا نه، څوک به یو شان وي څوک بل شان. دا وینا په دې ده چې هغه کره الفاظ تاسو زده کړئ. مونږ وایو اجلاس وشو، میټینګ، اجلاس. دې ته پښتو کې وایي غونډه. یعنې میټینګ چې کېږي کسان راغونډېږي او دغه بیا اجلاس کېږي، نو هغې ته وایي غونډه. قرض، پور، پښتو کې ورته وایي پور. هسې استعمالېږي خو خلک یې ډبل استعمالوي. لکه په پلانکي باندې قرض پور نشته، داسې وایي. او قرض چې دی نو دا اوس د اردو دی، مونږ وایو چې پور خپل د پښتو ټکی دی. دغه شان تحقیق
تحقیق ته څېړنه وایي، یعنې راکناستل دې ته تحقیق وایي. او تحقیق نگار ته وایي څېړنکار. څېړنکار تحقیق نگار. او دا به موږ د دې سیم سره لیکو. دا د څه اواز ورکوي؟ څېړنه، څېړنکار. هغه کار چې د تحقیق کې راکناستل وي یا پوهېدل وي، دې ته وایي څېړنکار. موږ وایو چې پلانکی ډېر تکبر کوي، کبر کوي. نو تکبر ته لویي وایي او کبر ورته هم وایي. تکبر لویي. په کورونو کې باورچی خانه، لکه انګلیش کې ورته کچن وایي، او په پښتو کې ورته وایي پخلي ځای ورته وایي، او په افغانستان کې ورته اشپزخانه. اشپزخانه دا ورته افغانستان کې پښتانه وایي. او زموږ دا خلک د دې لفظ نه ناواقفه دي. موږ پخلي ځای په کوم ځای کې چې پخلی کېږي هغه ځای. دغه شان باورچی خانه دا هغه معنوي الفاظ دي. موږ وایو چې یخني ډېره ده په جنوري کې، فروری کې یخني، دسمبر کې یخني چې دا هم ټیک دی، یخ. خو پښتو کې بیا ساړه دي. دا یخني چې دا بل ځای استعمالېږي، د چک یخني، د غوښې یخني. نو په دې وجه دا ساړه چې دا بل څه نه استعمالېږي، دا صرف د دغې یخوالي لپاره. ښه ګرمي، موږ وایو ګرمي ده. پښتو کې وایي تودوخه. ښه د یخنۍ ته موسم که موسمي لحاظ سره وایو ساړه، نو بیا ورته جمع وایي. جمع. او تودوخه ګرمۍ ته تودوخه، ګرمي او اوړی. دا موسمي دي، اوړی. دغه شان موږ په دې فیسبوک او یوټیوب دې کې موږ ګورو که نه چې پلانکی ویډیو لایک کول غواړي، کمنټ پې لیکل غواړي، شیر کول غواړي. د دې خپل پښتو لفظونه که موږ استعمال کړو نو ډېر بخي. او دا یې معنوي دي. لایک وایي خوښولو ته، لکه یو څیز دی خوښ شه تا لایک کړ. نو که موږ لایک بیا استعمالو نو پکار ده چې وایو چې خوښوله. دغه شان کمنټ دا د انګلیش ټکي دي، دې څه اردو سره هم پکې نشته. لکه چې هغې کې کمنټ وایي تبصرې ته، لکه ستا څه احساسات دي چې تا هغه ولیکي د دې ویډیو باره کې، لیک باره کې. ښه شیر کول، دې ته وایي خپرول. لکه پښتو کې ساده پښتو کې وایي خپرول. خو د پښتو خپل دغه چې دی کې به دا پې لازمي. خپرول، شریکول له بل چا سره. شیر کولو معنا شریکول یا خپرول، یعنې چې ډېر خلک یې وګوري. دغه شان موږ وایو په دې موقع، دا موقع ښه نه وه، دغه موقع صحیح ده. دې ته وایي مهال. مهال پښتو کې ورته مهال وایي. ښه بل دی موږ وایو دا پلانکی سړی، پلانکی بنده ډېر رحمدله دی. رحمدل نو په پښتو کې ورته وایي زړه سوان دی. زړه سوان دی یا خواخوږی، یعنې چې په بل چا خوږېږي، پردي غم باندې خفه کېږي، پریشانۍ باندې خفه کېږي، خفګان باندې. دې ته وایي زړه سوان دی، یعنې نرم زړه والا، رحم دل. په کوم زړه کې چې رحم وي، دا زړه سوان دی یا خواخوږی. ګرانو ملګرو، دا زموږ په 5م پروګرام و. تاسو ټولو له پکار دی چې دا لایک یې کړئ، کمنټ په ترو باندې موږ خبر کړئ چې زموږ دا پروګرام نه تاسو څونه پورې زده کړه کوئ. او د ملګرو سره یې شیر هم کړئ چې نور ملګري هم ترې خبر شي. انشاءالله
په نوي پروګرام کې به نوي انداز سره راځو. ډېره مننه.